بلخ والي عطا محمد نور له عبدالله سره بیا ونیول. تېره ورځ عطا عبدالله ته ډېرې تیزې خبرې وکړې او نن بیا عبدالله د عطا محمد نور یو عکس پر فیسبوک خپور کړی و او ورته یې لیکلي وه چې ته غني په دویم قطار کې کېنولی نو ته څه کاری ما پسې خبرې کوې، راځه له ما سره یو ځای شه، زه به دې په اول قطار کې کېنومه. دغو خبرو پر عطا بدې ولګېدې او په ځواب کې داسې ورته ویلې. ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې په موضوع پوره پوه شئ څه روان دي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د بلخ پخوانی والي او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور دا ځل له خپل پخواني ملګری ډاکټر عبدالله سره بیا ښکر په ښکر شوی ده. د جمعیت ګوند اجرایه مشر جنرال عطا محمد نور یو ځل بیا پر ډاکټر عبدالله تازه نیوکې کړې دي او نوموړی په معاملې تورن کړی ده. عطا محمد نور پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي ولسمشر ماڼۍ سره په څنګ کې دویمه لوړه. د والیانو د ټاکلو حکمونه سرې کرښې ټاکل، د خپل لاسلیک لاندې د ټول شموله حکومت د ولسمشر کلمې لیکل، د لومړي وزیر څوکۍ غوښتل، د ټول شموله حکومت اعلان، پر ټاکنو کمیسیون نیوکې او بې ځایه تورونه لګول، ځان دې هم د ولس او هم د نړیوالو همکارانو پر وړاندې وشرمولو. دا هر څه د څه لپاره؟ په دې پار چې د مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شي، په دې پار چې کابینه کې برخه درکړي او په دې پار چې سپیدار ماڼۍ په ودانۍ کې پاتې شي. که دا ستاسې هیلې وې نو ډاډمن یم چې ولسمشر غني به درکړې وای که چیرې ستا ټیم وړتیا درلوده، خو په کار نه وه چې قسم او لوړه دې کړې وای. عطا محمد نور په آخر کې له محمد حنیف اتمر سره د دوی د ټاکنیزو ټیکټ په اړه وویلې چې دوی د یو داسې نظام چې صدارتي وي هڅه وکړه، خو چې کله یې دغه غوښتنه ونه منل شوه نو ټاکنو کې برخه وانخیستله، خو د ولس باور یې هم مات نه کړ. وروسته له هغه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم استازو د ډاکټر محمد اشرف غني په مشرۍ له دولت ساز ټیم سره د ټاکنیز لانجې د هوارۍ په موخه د خپلې طرحې وروستی کولو خبر ورکړ، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور په عبدالله او د هغه په ټاکنیز ټیم سخت لفظي بریدونه پیل کړل. عطا محمد نور چې د اجرایه ریاست په وروستیو کې له عبدالله سره د یو شمېر مسایلو له امله مخالف شوی، دا مهال د ولسمشر غني په مشرۍ له دولت ساز ټاکنیز ټیم سره ملګری ده او د موازي حکومت د اعلان پر مهال هم ډاکټر عبدالله ته سختې ګوتڅنډنې کړې وې. په تازه اقدام کې د بلخ پخوانی والي او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور د عبدالله په هکله په خپل فیسبوک پاڼه داسې لیکلي: نادر خان په قرآن کریم باندې لاسلیک او سوګند نه وروسته امیر حبیب الله کلکاني له څو ملګرو سره په شهادت ورساوه چې تر نن ورځې خلک هغه نادر خان د غدار په نوم یادوي. ښاغلی نور عبدالله ته په اشارې زیاته کړې د ګڼ شمېر مشرانو تر مخې د قرآن کریم په مچولو او میلیونونو انسانانو په مخاطب کولو سره لوړه کړه. نو پوهېږم پایله به یې څه وي، کوم نوم ورته واخلو. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور چې یو وخت یې ځان د شمال امپراتور باله، په وروستیو څو کلونو کې د سختو سیاسي تغییراتو سره مل څیرې په حیث پیژندل کیږي. 3 کاله وړاندې کې د بلخ ولایت د مقام پر سر له ولسمشر غني سره له سختو لفظي شخړو وروسته پټه هوکړه وکړه. وروسته د بلخ د امنیت قومندانۍ پر چوکۍ هم له مرکزي حکومت سره لفظي شخړه او وسلواله نښته وکړه چې له هغه وروسته تر اوسه بیا په پټه او ښکاره له ډاکټر اشرف غني څخه ملاتړ او ډاکټر عبدالله پر ضد یې مخالف دریځ نیسي. درنو لیدونکو، تاسو د عبدالله او د استاد عطا محمد نور د دغو جنجالونو په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او که چیرې مو ویډیو خوښه شوله نو در سره ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.